बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे वसीन खबर जोहम इदरीसान खबरों सरटकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर वेलिची इश्पागम सितंबर ने वेलास पिंजो इश्पाग दा पाकिस्तानी कौम लपारा यो तारीखी रजदा कल दा पाकिस्तान हाकुन दा यवाज दुश्मन जारहियत ता मनफी जवाब वर्करी बल्कि दा पाकिस्तान द बका अमनियत लपारा यो अखबर जंदून कुर्बान करी दी چې دا ثابت کړي چې د مونږ به یو زنده قوم یو د دفاع پاکستان په مناسبت په یی ویلي چې دا شپږ ستور نه ویلاس دا 15 په ورخ د مسلم واکونو کې قوم جذباتي لدنه وو او نن ورځ به هم د جذباتي دا ارتیا دا د ورځ به مونږ ته د قوم بقا او امنیت لپاره د ځان د قرباني حوصله ورکوي وزیر اعلی په دا موقع د وطن دفاع او امنیت لپاره د خپل ژوندونو کې قرباني ورکړي کسانو ته د احتراج تحسین وړاندې کړ او وویل چې د مونږ به د خپل شهیدانو وینې به حیا نه هو او د پاکستان د آزادان کوي او خوشحال هیواد جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتو هغه وویل چې د هوا د حوالی خارجي او مالی بحران څخه به خلاصون لپاره یو مستقل حکمت عملی لا ارتدا حکمت با مالی خود کفایت او اقتصادي استحکام د ناتهیر خپل د دفاع لپاره ایریندا په دې موقع سردار علی امین گنڈاپور د کشمیری عوام سره د جواز دبا سرګندنه وکړ او د نړیوالي ټولنې ته با غومبسته وکړ چې کشمیر مسله کشمیری عوامو لپاره د غومبسته مطابق حل کړی دی पाकिस्तान जिंदाबाद। दा से मजीद खबर लपारा बसीन खबर लफारो सब्सक्राइब शेयर करें।